راغله ماښام روژه ماتي وخت چې اذان الله اکبر کړه او دوی د مسجد په دروازه باندې ورنوتل. د 12 کسان ماشومان شپږ کسان ماشومان دي کې شهیدان کړه. دا نه طالب نه چې کومغه سره بلې مغه سره چا ورته نن لا څو پیړیو وروسته نن لا څو پیړیو وروسته لمر په تور شپه راوخوت نن په نیمه شپه سپینه. خیر ده دا دورندې شرور د مایک خلاص کی دغه پیښې په اړه چې د عیني شاهد دغه په اړه د جزئیات راته وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب محترم ته ډاکټر صاحب ته مبین صاحب ته سلامونه ونکیلی وړاندې کوم. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو ځل بیا د دې غرب دیموکراتیانو د دې سکشویانو د غرب مزدورانو بیا ثابت کړ چې افغان وجنه بیا وکړه. نن په هغه مدرسه کې د جمعات په مدرسه کې چې قاریانو حافظ د قرآن واړو ماشومان چې 12 کسان په شهادت نور رسول او 15 زیات زخمیان دي. روژه ماتي وخت کې موټر راغله د خالد پروان اړوند خلازی سیمه کې مرکز ته مربوط چارکار خاص مربوط خلازی سیمه کې راغله ماښام روژه ماتي وخت چې اذان الله اکبر کړه او دوی د مسجد په دروازه باندې ورنوتل. د 12 کسان ماشومان شپږ کسان ماشومان دي کې شهیدان کړه. دا نه طالب نه چې کومغه سره بلې مغه سره چا ورته تړاو درلوده. ما بخنه غواړي چې ما لږ ډېر خبرې هم په زور کولی شم. قاری صاحب محترمه مهرباني وکړئ مهرباني. قاری صاحب بخنه غواړم زه د خلکو ته وایم مهرباني زه دغه غرب غلامانو ته وایم که دغلته په دغه مسجد کې کچا ثابته کړه چې دلته کوم طالب و که یا کوم بل کس و د هر ګوند چې تاسې اړوئ که دغه کس و که تاسې ثابته کړه راشي په بسته خلاصۍ باندې تاسې بمبار وکړئ. دغه ماشومانو هغه کسانو چې روژه یې نیولې وه روژه ماتي پیرکي په سترخان باندې پاتې شوي وه. مسجد محراب سوری شوی ده. مسجد دیوالونه سوري شوي دي. ښځې یو نه راته مبین صاحب ویډیو مې تاسو ته راولېږله. ښځې یو نه چغارې وکړي بغارې وکړي واړه ماشومان آیا ملګرو دغه سټوډیو تاسو لږ خالی کوي ګوره. مبین صاحب د دورندې شرور غږ ماته نه راځي. عبدالکریم وروره تاسو مې خلاص کړئ. که دورندې شرور کې انټرنیټ کې ستونزه وي انټرنیټ کې ستونزه نه ده. قاری صاحب محترم هغه د زړه له درد او کوم درد چې دوی ته رسېدلی خبرې نشي کوی. د کورنۍ غړي اعضا یې له لاسه ورکړي دي نو کوشش کوي هغه چې خپلې خبرې وکړي خو نشي کوی. دورندې شه وروره که هر رنګه کېږي دغه د وحشت په باره کې ته لږ هغه وکړه. ملګرو سټوډیو ته مه راځئ. دلته زه ریپورټونو ته جواب ورکوم. د الله روی وکړئ. د افغانستان حالات ډېر پیچلي طرف ته ځي. دلته د غرب خونخواران راځي. د موږ بچي د موږ زنانه د موږ بوډا پلاران نه په مانځه پرېږدي نه یې په واده کې پرېږدي نه یې په جنازه کې پرېږدي. د هغوی بې درېغه وینه تویوي. دغه د بلیک واټر او د CIA مزدوران چې بیا کله طالبان مردار کړي وایي هله چې د روژه ماتي په وخت کې مردار کړه. نو موږ نه پوهېږو چې دوی په کم وخت کې متاسفانه قاری صاحب محترم هغه ویډیو زه د دې هغه له لارې نسم پلی کولی. نو زه غواړم چې د موبایل له لارې وکړم. دغه کومه سټوډیو نه چې موږ لایف راغلي یو دې کې دغه سهولت د هغه نشته. نو زه دغه ویډیو قاری صاحب محترم همداسې له موبایل نه پلی کوم. صحیح ده. لږ صبر وکړئ دا ویډیو
دراندیش صاحب صرف دغه د پیښې جزئیات چې تاسو له نږدې نه څارلی ده دا ووایه چې دغه حمله په څه رقم سوې ده دلته څوک طالبانو مسلح کسانو څوک راغلي دي او دغه ډزې په دغه منځ کوونکو روژهدارو باندې له کوم استقامت نه سوي دي د جومات په انګړ کې مبین صاحب خلک پر زمونږ د کلي کې یو رواج ده چې دغه مازدیګر شي ماښام وخت شي دغه درس روژه ماتې راوړي په مسجد کې درس کیني دغه روژه ماته یو ځای کړي دسترخوان د یو سر نه خوري د بل سره پورې ښه وخت اذان ویډیو کې مخکاري وخت چې اذان ته نږدې شوی ده 2-3 دقیقې پاتې دي 2 موټره راځي د ملي امنیت کسان په شخصي کې راځي هلته کده کېږي غوږ نه کې فقط ماجد باندې نوځي او ماجد منځ کې ضربه کوي او بیرته سواري کېږي سواري په موټر کې اوځي او په دغه مازدیګر کې د ملي سپریاګ نقطه د کابل نه په مازدیګر 4 بجو کې د کابل سپریاګ نقطه پروان ته را انتقال شوی چې تقریبا 15 موټر راغلي وو چې یو هغه جزئیات چې نه ونن و چې زموږ کلی کې په مدرسه کې په جمعات کې په ماشومان باندې ډزې وکړي په روجمات خلکو روجه په خلوه او 12 کسان پلان شهیدان دي او 15 کسان نور ټپيان دي چې شهیدان نور وضعیت وخین ده ان الیه راجعون ښه قاری صاحب محترم دراندیش اورور الله دې عزت کا ته موږ سره اوس دراندیش اورور سره موږ دا ټول ملت ستاسو په درد کې شریک ده دا یوازې ته نه او دا ته لومړی قسم نه ستاسو الله تعالی د شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله دې تاسو ته اجر درکړي الله دې ستاسو د شهیدانو د وینو په برکت په دې خاوره کې نور اسلامي نظام راولي دا 19 کاله دغه لړۍ دوام لري دغه لړۍ روانه ده زه وایم که د احساساتي او جذباتي خبرونه تیر شو صرف دومره به ووایو چې دغه واقعیتونه دا پیښې دا حقایق ژوندي ځوابونه دي اړتیا نشته چې په دې اړه د نور بحث وشي چې ولې د دغه د CIA د ملیشو د وژلو فتوا څه ده ولې د CIA دا ملیشې موږ وژنو د CIA دا روزل شوي دړماران ولې موږ وژنو د دوی د وژلو دپاره دلیل څه ده زه وایم اصلا د دې سوال دپاره شرعي غوښتنه نه کیږي شرعي ځواب دی نه غوښتل کیږي دا ډیر ساده سوال ده ساده ځواب لري کله چې یو څوک ستا په کور راننوځي ستا په کور تعرض کوي تا په خپل کور کې وژني نو ته د هغې نه دا پوښتنه نه کوي چې ته کلمه وایې که نه یې وایې ته لمونځ کوې که نه یې کوې ته مسلمان یې که نه یې ته به هغه وژنې ته به هغه د منځه وړې دا پوښتنه باید ته ونه کوې چې ته کلمه وایې زما په کور رانوتلی زه تا ته څه نه وایم کله چې یو څوک ستا په مال سر ناموس عزت نه تعرض کوي نو هغه وخت کې ته دا پوښتنه نه کوې چې ته کلمه وایې که نه یې وایې ته لمونځ کوې که نه یې کوې ته انګریز یې که ته افغان یې دغه پوښتنه څوک نه کوي هلته فرض دا ده چې ته د خپل عزت ناموس او د خپل کور د خپل مال دفاع وکوي او که ته په دې لار کې شهید شوې مړ شوې ته شهید یې او هغه مقابل سړی که چېرته ووژل شو هغه مردار ده د هغې جنازه نه کیږي هغه د مسلمانانو په قبرستان کې نه دفن کیږي هغه باندې مسلمان تکبیر نشي ویلی نو زه وایم چې اصلا دې سوال ته ضرورت نشته چې دغه خلک یې کوي چې تاسې ولې دغه اردو وژنئ ولې دا د CIA روزل شوي ملیشې وژنئ دا خو مسلمانان دي دا خو کلمه وایي دا خو لمونځ کوي ډاکټر صاحب محترم که تاسې څه ویل غواړئ قاري صاحب بل ورور ته به وخت ورکړو دلته ځینې پوښتنې لرم راځي د خلکو چت کو بیا به زه تانه پوښتنه وکړم د افغان وروره که څه پوښتنه لري افغان وروره تاسې مهرباني السلام علیکم مبین صاحب ته ډاکټر صاحب ته قاري صاحب محترم ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام قاری صاحب محترم ولا د جمعات باندې کومه پیښه شوې چې حقیقت ولا وایم ما خپل ډېر بد شو
دلته بیا ګوره کنه بس طالبان ورونه وای ګوره دا غلط کار دی بیا کله طالبان ورونه وګوره په جماعتونو باندې ګوره د انتحاریانې کوي په جنازو کې انتحاریانې کوي په روغتونو کې انتحاریانې کوي ماشومان تنکي ګلالي ګلالي ماشومان ګور د مسجد کې دي کنه قاری صاحب محترم او په شفخانو کې مو کنه مبین صاحب نن ځینو خیاطانو په قندوز کې د 2 کسانو انځورونه خپاره کړي و چې دا طالبانو ذبح کړي دي. هغه 2 کسان چې دي هغه دواړه افغانان په ترکیه کې اوسېږي او هغه دواړه افغانان چې دغه خلکو د خیاطانو انځورونه خپاره کړي و او کوشش کولو چې د دې پیښو په اړه د خلکو ذهنیتونه بدل کړي ذهن بلې خواته واړوي. هغه دواړه افغانان موږ لایف ته راولو چې دغه ټول خلک وګوري چې د امریکایانو او د امریکایانو د ملګرو دغه کمپاینران دغه د یو څو ډالرو مبلغین چې په د فیسبوکونو کې لاګیا دي او د مسلمانانو مجاهدینو په خلاف تبلیغات کوي هغوی څومره درواغجن دي څومره مکار دي. په قندوز ولایت کې د 2 کسانو انځورونو د خپاره کړي دي چې دا مجاهدینو ذبح کړي دي. هغه دواړه ژوندي دي او موږ سره په لایف کې ګډون کوي. تاسو به دغه دواړو خبرې واورئ دغه مخ به تاسو وګورئ دغه شکلونه به تاسو وګورئ چې هغه ژوندي دي او په دغه خیاطانو لعنت وایي. افغان ورو مهرباني وکړئ. خیر صاحب پښتنه دې زما ونی ولکونه لما د پښتنه وکړه غانا ګور نن ګور زموږ صاحب د سلطان محمد بارکزی پنوم سلطان محمد بارکزی پنوم ورور دا هغه سټوډیو ته بیا راپورته کوي سلطان محمد بارکزی دا کوم ورور دا هرڅه محترم زما غږ درځي راپورته کوم او تاسو غږ راوړئ خدای بس کله مبین صاحب غږی کله دا شب غږی متبیخ وخت نه راکوي نو دا څه خبرې دي. سوري تاسو محترم لاند سوال وکوي مهرباني سوال وکوي. زما لاند سوال دا ګور او سامنیتین ځواکونه ته وګوره غل د جماعت بمباروي کله طالبان وګوره روغتونونه بمباروي مسجدو کې انتحاري کوي په جنازو کې انتحاري کوي. اوس موږ کوم یو منوره اوس امنیت وګوره نن جماعت بمبار کړی دا واړه ګلالي ماشومان تیر هغه جماعت هغه تاسو ول درسي په درسي برشي کې انتحاري وصل ماشومان واړه ماشومان شهیدان کړل کنه په ننګرهار کې وګوره په جنازې باندې انتحاري وصله تاسو سوال ما واخستو تاسو وایي چې په جنازو کې او په روغتونونو نه هم بریدونه کیږي نو زه وایم چې تاسو څنګه بریدونه کوي الته مسلمانان نه دي په روغتون کې تاسو برید کوي نه هغه مسلمانان نه دي. تاسو اوس مهرباني وکړئ غوږ ونیسئ. په تاسو نه باید د افغانستان حالت او وضعیت دومره خلط نشي دومره په تاسو ګډ وډ نشي چې تاسو رڼا او تیاره نه وینئ تاسو شپه ورځ نه وینئ دومره باید د حالات په تاسو ګډ وډ نشي. په کابل کې په روغتون چې کوم برید شوی دا یا په ننګرهار کې په جنازه نه کوم برید شوی دا دغه برید د کابل ادارې د ملي امنیت عزتمنو ملمنو داعشیانو کړی دا د داعش دا برید کړی دا او داعش پړه اخیستې ده اسلامي امارت دا برید غندلی دا او دا برید وحشت بللی ده. دواړه بریدونه اسلامي امارت په روغتونونو په جنازو بریدونه نه کوي دغه ډول پیچلي بریدونه د کابل ادارې د ملي امنیت اداره کوي. دوی په دې ډول بریدونو غواړي چې اهداف ترلاسه کړي. تاسو ولیدل چې د دې ډول پیچلو بریدونو نه وروسته دوی دغه جګړه مارو د جګړه خوښو د جګړې اعلان وکولو او عملیات اعلان کړل. دغه بریدونه تنظیم شوي او پلان شوي او پلان داسې و چې د دې بریدونو نه وروسته به د کابل اداره د طالبانو په خلاف عملیات اعلانوي. هماغه و چې عملیات اعلان کړل عملیات د ملکیانو په خلاف دي. دوی تر اوسه پورې کوم مجاهدینو ته تلفات نه دی اړولي دوی تلفات اړولي د ملکیانو ته اړولي. نو تاسو محترمه مهرباني وکوئ تاسو د افغانستان د حالاتونو د داسې مراجعو نه ځان خبر کړئ چې هغه خپلواکي وي. د داسې مراجعو نه ستاسې معلومات به ډېر ستاسې په ضرر تمام شي چې هغه د امریکایي سفارت له لورې تنخواه اخلي یا د ارګ د رسنیو دفتر له لورې دوی ته معاش ورکول کیږي. د هغه خلکو نه تاسې معلومات ما اخلئ د هغوی ادرسونه مه څارئ نور هغه ادرسونه هم مه څارئ چې هغه آزاد د خپلواک ادرسونه دي او د پیښو واقعي انځورونه وړاندې کوي. په کابل کې برید یا په ننګرهار کې برید دا اسلامي امارت مجاهدینو نه ده کړی دا داعشیانو کړی دا داعشیان څوک دي چیرته دي په دې اړه موږ مفصل بحثونه کړي. داعشیان اوس هم د کابل ادارې د ملي امنیت په مېلمستونونو کې پراته دي هلته دوی خواهش او عشرت لري د هغې ځای نه په لایفونو کې برخه اخلي
او اوس نوې یارانه خو دا د مخکې د دوی یارانه پټه وه، اوس یارانه څرګنده شو، اوس په لایفونو کې هم ناست وي. دغه داعشیان اوس په لایفونو کې خبرې هم کوي او د داعشیت له ادرسه موږ ته چیلنجونه هم راکوي او وایي چې موږ سره بحث وکوئ. نو تاسې مهرباني وکوئ د حالاتو او د واقعیتونو نه ځان خبر وساتئ. که بله پوښتنه نه لرئ ډاکټر صاحب، یا تاسې مهرباني وکړئ، تاسې کومه پوښتنه لرئ؟